Realism is a theory essentially about power and security. States relentlessly seek power and security because they exist in a self help system. You seek security, you seek prestige, and most of all, realists would say you seek autonomy. Because in a world where you can never trust anyone, you don't want to be interdependent. Liberals believe in interdependence, thinks it leads to peace. But realists tend to be very skeptical about interdependence because who wants to be mutually dependent in a world that's very dangerous? Essentially, you know, today's friend could be tomorrow's enemy. بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ د نړیوالو اړیکو په علمي ډیسپلین کې یو بل ډیره مهمه موضوع تر بحث لاندې نیسو چې هغه د نړیوالو اړیکو تیوري دي. د نړیوالو اړیکو تیوري د نړیوالو اړیکو په علمي ډیسپلین کې یا په نړیوال اړیکو سیستم کې انتهایی زیات مهمه دي، ځکه که تاسو هر یو مضمون په دې برخه کې ګورئ هغه کې به څه نه څه دغه د نړیوالو اړیکو تیوري داخله وي. نو د دې لپاره چې موږ په دغه ټولو تیوریو باندې پوه شو، نو دغه تیوري موږ سره ننه شروع کوو او کوشش کوو چې دغه ټولې تیورۍ تر بحث لاندې ونیسو. باید ووایو چې دغه د نړیوالو اړیکو تیوري د خپله یو نظریې دي او یا وسیله ده چې د وسیلې باندې موږ کولی شو د نړیوالو اړیکو مختلف مسایل موږ هغه پې تجزیه کړو، هغه تر بحث لاندې ونیسو او هغه پرې وڅېړو. د بلګې په ډول باندې که موږ اوس وګورو د یوکراین جنګ ده، په یوکراین جنګ کې چې دا ریالیستان وایي چې دا د قدرت جګړه ده د غرب او د شرق، همدارنګې لیبرالستان وایي چې صحیح ده دا جنګ ده، خو دا کېدای شي چې په همکاري باندې ډیپلوماسي باندې خبرو اترو باندې سره حل شي. مارکسیزم بیا وایي چې دا اصلا د اقتصادي جنګ ده، او همدارنګه کانسټرکټیویزم بیا وایي چې دا د نظریاتو جنګ ده، چې یو طرف ته ډیموکراسي ده بل طرف ته چې دا هغه کمونیزم ده یا کپیټالیزم او کمونیزم. دا نظریات دي دې ترمنځ جګړې دي. خو په هر صورت د دې لپاره چې موږ یو موضوع ښه تحلیل وکړی شو، نو لومړی باید موږ د نړیوالو اړیکو په تیوریو باندې پوه شو. نو مخکې له دې چې موږ د نړیوالو اړیکو تیوري ولولو، لومړی راځو دا ګورو چې د نړیوالو اړیکو تیوري د اقسام څو ډوله دي، په دې باندې موږ بحث کوو. موږ عموما چې دا موږ د نړیوالو اړیکو دوه قسمه تیوري لرو، یو ته مین سټریم تیوریز وایي او بل ته چې دا کریټیکل تیوري وایي. دغه دواړه چې دي دا هر څوک تاسو نه وپوښتي تاسو ورته ووایي چې نړیوالو اړیکو تیوري چې دي په دوه قسمه دي، یو مین سټریم تیوري دي او بل چې کریټیکل تیوري دي. مین سټریم تیوري ولې ورته وایي؟ مین سټریم تیوري ځکه ورته وایي چې کله د نړیوالو اړیکو علمي ډیسپلین رامنځته شو نو همدغه تیوري وي چې په نړیوالو اړیکو کې رامنځته شولې، یا مین سټریم تیوري یا مهمې تیوري ځکه ورته وایي چې دغه تیوري چې د نړیوالو اړیکو په نړیوالو اړیکو کې ډېر تر بحث لاندې دي او تقریبا تر ډېرې زیاتې لیکنې په دې باندې کېږي، کتابونه هم په دې لیکل کېږي. او بل چې دا کریټیکل تیوري دی، کریټیکل یعنی د انتقاد تیوري، د هغه تیوري دی چې په دغه مین سټریم تیوریانو باندې انتقاد کوي، او همدارنګه د هغه تیوري دی چې د مین سټریم تیوري څخه وروسته رامنځته شوي دي. په دې خاطر باندې ورته کریټیکل تیوري وایي. یعنی اصلا دا ده چې مین سټریم تیوري ځکه ورته وایي چې دا د نړیوالو اړیکو ډېرې مهمې تیوري دي او د نړیوالو اړیکو علمي ډیسپلین چې کله په 1919 کال کې د غرب وینا له مخې علمي ډیسپلین رامنځته شو، نو همدغه تیوریانې چې وي همدغه تیوریانو د نړیوالو اړیکو علمي ډیسپلین هم رامنځته کړه. او مین سټریم تیوري په دې خاطر هم ورته وایي چې دا تیوریانې چې دي په نړیوالو اړیکو سیستم کې ډېر زیات استعمالیږي. او کریټیکل تیوري ځکه ورته وایي چې دغه کریټیکل تیوري چې دي په مین سټریم تیوریانو باندې کوم نظریات دي په هغه باندې انتقاد کوي. مین سټریم تیوري ته او کریټیکل تیوري ته نور نومونه واخلي چې موږ اوس دلته هر یو تر بحث لاندې نیسو. دا مین سټریم تیوري ته پوزیټیویست تیوري هم وایي او کریټیکل تیوري ته چې دا پوسټ پوزیټیویست تیوري وایي. پوزیټیویست تیوري په دې معنا چې دوی ډېر په مادیاتو بحث کوي، یعنی هر هغه شی چې هغه په عقل باندې تصور کېږي په هغه باندې بحث کوي. مثلا دا پوزیټیویست تیوري وایي چې باید نظامي قدرت ډېر زیات واوسېږي، هر هغه هېواد چې نظامي قدرت لري، مادي قدرت لري، هغه به ډېر قوي وي نسبت هغه ته چې هغه نظامي قدرت نه لري. او کریټیکل تیوري ته پوسټ پوزیټیویست تیوریانې هم وایي. دا تیوریانې هغه تیوریانې دي پوسټ پوزیټیویست په دې معنی چې هم په مادي هم په معنوي
دواړه اړخونه باندې بحث کوي. یعنې دوی وایي چې صحیح ده چې مادیات هم مهمه دي، مثلا که یو هېواد زیات قوت ولري دا صحیح خبره ده، خو تر څنګ یې معنویات هم مهم دي. یعنې هر هغه شی چې په عقل باندې تصور نه کېږي خو هغه شی شتون لري، هغه هم قدرت لري. مثلا دوی وایي چې نظریات ډېر مهمه دي، نظریات د نظامي قدرت دا دواړه مهمه دي. یعنې که چیرې دوه هېوادونه جګړه کوي نو تنها په دې کې مادیات مهمه نه دي بلکې نظریات هم مهمه دي چې هغه له عقل نه بالا دي، عقل تصور نشي کولی. خو نفر د خپل نظریې لپاره، د اسلام لپاره، د کمونیزم، د کپټالیزم، ډیموکراسي دې لپاره جنګېږي، نو هغه ډېر قوي وي نسبت هغه ته چې هغې نظریه نه لري، فکر نه لري. د مین سټیم تیوري لپاره دې ته بل نوم سټیټ سنټریک تیوریز وایي، او د کریټیکل لپاره عموما نن سټیټ سنټریک تیوریز وایي. سټیټ سنټریک په دې معنی چې د ډېر بحث په هېوادونو باندې کوي، هېواد باندې کوي، د دې اصلي بحث دا هېوادونه دي بس. او کریټیکل تیوري چې دی بیا عموما نن سټیټ تیوري یا نن سټیټ تیوري هم ورته وایي. دی علاوه له دې چې فرض مثال تنها په سټیټ باندې بحث وکړي بلکې نور هغه اکټرونه چې دي، لوبغاړي چې دي په نړیوال سیستم کې په هغه باندې هم دوی بحث کوي. د مین سټیم تیوري ته موډرنیست تیوري هم ویل کېږي او کریټیکل تیوري ته پوسټ موډرنیست تیوري هم ویل کېږي. موډرنیست په دې معنی چې دوی دغه ټکنالوژي باندې ډېر زیات بحث کوي. کله چې ټکنالوژي په 1980 او 80 کلونو کې رامنځته شوله نو دوی چې دي عموما دوی وایي چې هر هغه هېوادونه چې په ساینس او ټکنالوژي باندې ډېر تمرکز کوي هغه هېوادونه ډېر پیاوړي دي. دا پوسټ موډرنیست تیوري چې دا دوی بیا وایي چې دا صحیح خبره ده چې ساینس او ټکنالوژي مهمه ده، خو دې تر شا یو بل څه هم شته دي چې هغه نظریات دي، اصول دي، هغه هم ډېر مهمه دي. دوی په دې هم ډېر بحث کوي. او مین سټیم تیوري ته دوی ته ریشنلیست تیوري هم وایي او کریټیکل ته ریشنلیست یا نن ریشنلیست تیوري هم ویل کېږي. ریشنلیست تیوري یعنی دا مخکې مې درته ویلې چې ریشنل مطلب عقل ته وایي چې دوی ډېر په عقل باندې فکر کوي، عقل نه کار اخلي او وایي چې هر هغه څه چې تصمیم چې ته نیسې باید له عقل نه کار واخلې. او کریټیکل تیوري ته دغه نن ریشنلیست یا ریشنلیست پلس نن ریشنلیست دواړه ورته ویل کېږي. یعنې دوی وایي چې صحیح د عقل نه باید کار واخیستل شي، خو ځینې وخت داسې څه وي چې یو هېواد ترسره کوي د دوی د عقل په اساس نه وي خو ولې هغه ترسره کېږي. خیر دغه به تاسو راتلونکي مثالونو کې بیا درته واضح کېږي. ښه اوس دغه مین سټیم تیوریانې کومې دي او کریټیکل تیوریانې کومې دي دا اوس تاسو د لاندې لیست راغی. مین سټیم تیوریانې لکه ریالیزم ده، نیو ریالیزم ده، لیبرلیزم ده، مارکسیزم، کنسټرکټیویزم، فیمینیزم، نیو لیبرلیزم دا تیوریانې دي. او کریټیکل تیوري خپله کریټیکل تیوري چې فرانکفورټ سکول تیوري ورته وایي، پوسټ کولونیزم تیوري ده، پوسټ موډرنیست ده، فیمینیزم انټرنیشنل ریلیشنز ده، کریټیکل فیمینیست تیوري ده، پوسټ سټرکچریزم ده، ورډ سیسټم تیوري ده. انشاءالله چې دا هر یو موږ تر بحث لاندې نیسو. نو موږ اوس راځو د راتلونکو سلایډونو کې دغه د مین سټیم تیوري لومړۍ تیوري ریالیزم تیوري تر بحث لاندې نیسو. په دې کوشش کوو چې ریالیزم تیوري هغه وړاندیزونه څه دي، کوم عالمان دي، همدارنګې کوم کتابونه دي او په دې انتقاد شوی ده، په دې باندې بحث کوو. موږ دلته په دې سلایډ کې دوه نقطې تر بحث لاندې نیسو. یو په دې د ریالیزم تیوري مهم نقاط دي او تر څنګ یې دوی بیا وړاندیزونه کوي د دې نقاطو مقابل کې باید هېوادونه څه ترسره کړي، څه باید وشي. دوی لومړی وایي چې دغه سټیټ چې ده د پرایمري اکټرز انټرنیشنل ریلیشن دغه په نړیوال سیستم کې چې دغه هېوادونه چې دي دغه مهم لوبغاړي دي بولي. او دوی وایي چې تنها په دغه نړیوال سیستم کې هم دغه یو لوبغاړی دی چې هغه سټیټ دی، دا ډېر مهم رول ادا کوي. نو دوی مخامخ ورته وړاندیز کوي چې سټیټ پریټرایز دیر اون نیشنل انټرسټ ان سیکورټي. نو د هېوادونو باید کوشش وکړي چې دوی خپل دغه ملي ګټو ته او خپل امنیت ته ترجیح ورکړي، لومړیتوب ورکړي. دوم وړاندیز دا چې سټیټ آر ریشنل. او دوی دا وایي چې مخکې ما تاسو ته ویلي چې سټیټ چې دا دوی هېوادونه چې دی دوی د عقل په اساس باندې چې دا تصمیم نیسي او خپل نفع تعقیبوي. نو وړاندیز دی دا کوي چې سټیټ پرسو پالیسیز ټو میکسیمایز دیر پاور انفلوئنس. نو هېوادونه باید چې پالیسي تعقیب کړي تر څو د هغې پر اساس باندې خپل قدرت او نفوذ زیات کړي.
بل دریم دا وایي چې انارکي، دوی وایي چې په نړیوال سیستم کې چې دا بېنظمي ده. بېنظمي په دې معنا دوی وایي چې په نړیوال سیستم کې یو حاکم قدرت نشته چې نور هیوادونه کنټرول کړي. نو دوی وړاندیز به دا کوي چې state engage in self help to ensure their survival and security. نو هیوادونه باید خپل ځان خپله غم وخوري تر څو خپل خوندیتوب او امنیت وساتي. Power is the central element of international politics. دوی وایي چې په نړیوال سیستم کې چې دا قدرت ډېر مهمه ده او هر هیواد باید کوشش وکړي چې قدرت ترلاسه کړي. او وړاندیز یې دا ده چې state strive to achieve and maintain power relative to others. نو دا هیوادونه باید کوشش وکړي چې قدرت دومره زیات کړي د نورو مقابل کې چې باید دا حاکم اوسېږي. Balance of power، دوی وایي د قواو توازن ډېر مهمه ده چې هیوادونه باید کوشش وکړي چې خپل قدرت د بل هیواد سره هغه مساوي کړي. State form alliances to counterbalance and protect their interest. یعنې دوی وایي چې دغه هیوادونه باید خپل د قواو توازن برابر کړي نورو هیوادونو سره. مثلا یو هیواد اتوم بم لري یا بل هم باید اتوم بم ولري. یو هیواد زر تیاري لري دا بل هم باید زر تیاري ولري. یا که همداسې هم کولی شي چې مثلا یو هیواد له بل هیواد سره یوځای شي د بل هیواد پر خلاف باندې. دې ته د الاینسز وایي، اتحادونه. مختلف هیوادونه د یو هیواد پر خلاف باندې سره یوځای کېږي. شپږمه نقطه دوی وایي چې په نړیوال سیستم کې چې دا هغه کنفلیکټ ده. کنفلیکټ یعنې شخړې په نړیوال سیستم کې شته دي. نو stage engage in competition for resources, territory, influences. نو هیوادونه چې دي دوی چې دا د منابعو د خپل ملي حاکمیت او په نور باندې نفوذ اچولو له مخې دوی چې دي په همدغه شخړو کې سره داخليږي. اووم وړاندیز دی کوي چې ریالیزم emphasize the importance of national sovereignty. دوی په ملي حاکمیت باندې ډېر زیات بحث کوي. نو وړاندیز دا چې state defend their sovereignty and resistance external interference. دوی به ډېر کوشش وکړي هیوادونه تر څو خپل ملي حاکمیت وساتي او هغه تهدید چې د خارج نه متوجه وي هغه مخه ونیسي. یعنې دلته عموما چې دا د نیشنل ساورنټي په دې معنی چې دی وایي د سټیټ باید خپل بارډرونه ښه وساتي تر څو له خارجه چې کوم تهدید دې ته متوجه وي هغه له منځه یوسي. اتم چې دا ریالیست سټریس د رول اف ملیټري فورسز. دوی ډېر کوشش په دې کوي چې باید نظامي قدرت زیات اوسیږي، ځکه که چیرې نظامي قوت زیات اوسیږي نو هیوادونه په اسانۍ کولی شي چې هغه سروایو وکړي، خوندي وساتل شي په نړیوال سیستم کې. نو دې وړاندیز ده چې state invest in military capability to secure their interest and deter potential threats. نو دا هیوادونه باید ډېر کوشش وکړي چې په همدغه باندې سرمایه ګزاري وکړي خپل نظامي قدرت باندې تر څو خپله ګټې ترلاسه کړي او بل هغه دوی ته چې کوم تهدیدونه متوجه دي هغه له منځه یوسي. اوس مهال دغه نوې ډیټا داسې ښیي چې تقریبا 90% اتومي وسلې د روسیه او امریکا سره دي. یعنې دوی ډېر زیاته بودیجه په همدې مصرفوي، نو په همدې خاطر باندې ډېر پاورفل هم دي. بل دوی وایي نه هم چې morality is a secondary to achieve national objective. دوی وایي چې دغه اخلاق دا چې دي په دوم قدم کې دي. مخامخ دوی وړاندیز ورته کوي state prioritize their interest over moral or ethical consideration. نو دوی وایي چې اول ګټه مهمه ده هیواد ته، هغه نه وروسته بیا دین و مذهب او نظریات مهمه دي. یعنې که خلاصه داسې وایي چې دوی دغه نظریاتو ته دوی دغه مورالټي او اخلاقو ته ترجیح نه ورکوي. اصلا دوی هدف دا ګټې دي. اوس تاسو وګورئ اکثره هیوادونه هم دغه کار کوي، ځکه موږ همسایه هیوادونه وګورئ هغوی شعار د اسلام ده، خو په اصل کې چې ده هغوی خپلو ګټو ته ګوري، هغه نظریات چې دي هغوی اصل د سپرو د ډال په شکل نیولي دي. نو هیوادونه چې دي هغه ټول خپل ګټو ته ګوري لومړی، هغه نه وروسته چې دا بیا نور موضوعات ته ګوري. اوس تاسو ته د ریالیزم تیوري عالمان یو یو درته ښیو چې کوم کوم عالمان دي، تاسو وګورئ. تیوسایډس پلفیشاور په نوم باندې دی لیکنه کړې وه، په هغه کې د ریالیزم دغه خواص تشریح کړي وو. نیکولس میکولی د پرنس په نامه یو کتاب ده. همدارنګې د هانس مارګنتاو د پالیټکس امنګ د نیشنز د
کتاب لیکلی و همدغه ریالیزم تشریح کړی و. جورج اف کینن، هنری کسنجر او هیټلی بول. او بالاخره د ریالیزم تیوري بل عالم چې دا باری بوزن. اوس د ریالیزم تیوري مهم کتابونه تر بحث لاندې نیسو. لومړی چې دا هغه مقدمه ده ابن خلدون. د دې کتاب کې چې ما مطالعه کړی د رایز اینډ د فال اف نیشنز، څه رقم هیوادونه ملتونه رامنځته کېږي او هغه له منځه ځي. تقریبا دلته چې دا د کمپټیشن د خلکو او د دولت ترمنځ تر بحث لاندې نیولې ده، دغه جګړه تر بحث لاندې نیولې ده، دغه هره جمله تر بحث لاندې نیولې ده. نو دا کتاب هم چې ډېر وکتل شي، دې کې هم د ریالیزم تیوري مشخصات او ځانګړتیاوې وړاندیزونه شته دي. همدارنګه داسې ویل کېږي چې دغه د ریالیزم تیوري چې کوم غربي عالم ده نیکولاس ماکیاولي، دغه د ابن خلدون د لیکنو څخه ډېر زیات متاثر و. مخکې مې درته ویلي چې پالیټکس امنګ د نیشنز دا هانس جي مرمنتاو لیکلی. زه کوشش کوم چې دغه د ټولو کتابونو لینکونه تاسو ته په دغه د ویډیو په ډسکرپشن کې واچوم، تاسو بیا وګورئ. The Tragedy of Great Power Politics، جان میسمایت لیکلی. Men, the State and War، Kenneth Walls. The Anarchic Society، A Word of Struggle، Balance of Power، The Tragedy of American Diplomacy، The Cold War After Victory. اوس بل یو مهم بحث چې موږ تر بحث لاندې نیسو هغه د ریالیزم تیوري باندې انتقادونه دي، چې د ریالیزم په تیوري باندې نیوکې څه دي. لومړی نیوکه دا ده چې دوی چې د نن سټیټ اکټرز دغه له سترګو غورځوي. یعنې دوی وایي چې په نړیوال سیسټم کې تنها هیوادونه دي چې هغه لوبغاړي دي، لوبیږي. دا نور مؤسسات او نړیوال سازمانونه، افراد او جملته شرکتونه دوی ته دې په سمه سترګه نه ګوري. دوی وایي چې دا هیوادونه دي چې په نړیوال سیسټم کې مهم رول لوبوي. نو په همدې خاطر باندې چې دا نړیوال سیسټم کې دوی هیوادونو ته د لومړي لوبغاړو په حیث باندې ګوري یا مهم لوبغاړو په حیث باندې ګوري. نو انتقاد پیدا ده چې دغه هیوادونه چې دي، انتقاد پیدا ده چې دغه ریالیزم تیوري باندې انتقاد ده چې دوی بغیر له هیوادونه لکه مؤسسات او نړیوال سازمانونه، جملته شرکتونه او افراد چې په نړیوال سیسټم کې لوبیږي، هغوی نظر انداز کړي او هغه ته یې لوبغاړي په سترګه نه ګوري. دوم انتقاد دوی باندې چې دوی وایي چې دغه د انسان دغه بیهیویر یا کردار او رفتار چې دوی منحصر کړی ده. په دې معنی چې دوی انسان چې ده سیلف انټرسټډ ده، انسان بس تنها چې ده دغه خپلې ګټې لټوي او خپلې ګټو پر اساس باندې کار کوي، بل چاته نه ګوري. در حاله کې انسان دغه نور کوم ښېګڼې چې دي، اخلاق لري، ایتیکل کنسیډریشن ده، یعنی نور هغه ښېګڼې چې لري هغه تر بحث لاندې نه نیسي. دوی صرف انسان وایي چې انسان یو حریص ده او هر وخت د خپلو ګټو په تعقیب کې دا نورو موضوعاتو ته نه ګوري. در حاله کې دوی وایي چې نه، داسې نه ده. انسان چې دا علاوه له دې چې خپلې ګټې تعقیبوي، بلکې اخلاق او اصولو او نورمونو ته هم پکې کتل کېږي، انسان ورته ګوري، انسان هغه کړنه هم ترې کوي، همکاري هم کوي له بل انسان سره. خو دوی وایي چې نه، انسان همکاري نه کوي، انسان هر وخت د حرص په غم کې ده او هر وخت په همدې فکر کې چې څنګه له یو بل چا نه خپله ګټه ترلاسه کړي. دریم انتقاد په دې باندې state and descriptive nature، دا په دې معنی چې دوی وایي چې critiques contend that realism provide a static and descriptive analysis of international system, lacking the ability to account for change, evolution and normative shift in the international era. دوی وایي چې دغه ریالیستان وایي چې دغه نړیوال سیسټم دوی همداسې یو شان باندې تعبیري، یعنې په دې معنی چې پخوا هم نړیوال سیسټم کې جنګ و، اوس هم جنګ د راتلونکي باندې جنګ وي، بس خلاص. دوی دغه د نړیوال سیسټم کې چې کوم تغییرات راځي هغې ته هیڅ نه ګوري. مثلا اوس ټکنالوژي کې چې کوم تغییر راغلی په نړیوال سیسټم کې د هېوادونو ترمنځ همکاري منځته راغلې ده، سازمانونه رامنځته راغلي دي، دې ته نه ګوري. دوی وایي چې نه،
دغه نړیوال سیستم نیچر یا طبیعت چې دا هغه په جګړه ولاړ له خلاص نور همکاري او دغه ټکنالوژي دا شیان هېڅ په نظر کې نه نیسي. څلورم انتقاد دوی باندې دا ده چې دا تیوري چې دا اصلا په غرب کې رامنځته شوې په اروپا کې رامنځته شوې ده، نو په لحاظه دا مهمه نه ده چې دغه تیوري به د غیر اروپایي هیوادونو یا نن ویسټرن سټیټس کې به هم د تطبیق وړ وي، عمل ته به ښه نتیجه ورکوي. یعنې په دې معنا چې دا د اروپا د واقعیاتو له مخې رامنځته شوې ده، نو هماغه اروپا کې به عمل ته ښه تطبیق کېږي، په نورو هیوادونو کې تطبیق وړ شاید ونه اوسېږي. پنځم انتقاد دوی وایي چې realists neglect of domestic factors. Realists tend to overlook domestic factors such as public opinion, interest group, and domestic institutions that are significantly influence a state foreign policy decision and behavior in the international system. دوی وایي چې ریالیستان د نور کوم عوامل چې دي مثلا عامه افکار دي په ټولنه کې، همدا رقم ګروپونه دي چې د هیواد بهرنۍ پالیسي ډېر ته تاثیر لاندې راولي، دوی هغه په نظر کې نه نیسي. دوی وایي چې نه، هر هغه څوک چې د هیواد په راس کې هماغه د هیواد بهرنۍ پالیسي جوړوي بس خلاص، نور څه شی پې تاثیر نه لري. در حال اوس که تاسو وګورئ دغه 2 کاله کېږي یا څه باندې 2 کاله وشول چې هند د له طالبانو نظام سره رسمي اړیکه نه لري. هند حکومت غواړي چې اړیکو سره ولري، ولې خو دوی دغه ډومسټک پالیټکس چې دي، داخلي سیاست چې ده، دغه اتباع چې دي، عامه افکار چې دي د طالبانو په وړاندې ښه نه دي. نو همدې په اساس باندې هند هسته هسته کوشش کوي چې د همدغه داخلي سیاست په کتو سره طالبان سره رسمي اړیکې پیدا کړي. نو داسې ویل کېږي چې راتلونکي کې دغه سفارت چې ده هندوستان طالبانو ته سپاري، یعنې یو دم یې ونه سپاره، ځکه ونه سپاره چې دغه داخلي سیاست چې ده دا چې دا د هند بهرنۍ پالیسي باندې ډېر زیات رول لري. خو ریالیستان چې دي دوی وایي دوی دغه داخلي فکتورونه چې دي چې بهرنۍ پالیسي باندې تاثیر لري هغه نظر انداز کوي. شپږم دوی assumption of rationality. دوی ډېر بحث په عقل باندې کوي، وایي چې هره فیصله چې کوي باید په عقل په اساس باندې وشي او خپله ګټه پکې تعقیب شي. خو دغه څوک چې په انتقاد کې دی وایي چې نه، ځینې داسې وخت هم کېدی شي چې د عقل په اساس یو فیصله ونه شي او د یو هېواد په خپلو ګټو باندې د خپلو ګټو په اساس باندې یو فیصله نه کوي، بلکې کله کله د دوی چې دي دغه نن ریشنل فیصلې هم ترسره کوي او د دې ګټه پکې نه وي، یا ایرریشنل پالیسیز ورته وایي. مثلا یو هېواد ته 2 هېوادونو ترمنځ جګړه کېږي، مثلا اوس ارمینیا ده او د اذربایجان ترمنځ جګړه ده، دې کې چې دا روسیه راځي او د دې ترمنځ صلح کوي. که څه هم روسیه دې کې ګټه نشته ده، خو په دې خاطر باندې چې دا سیمه تر تهدید لاندې رانشي، سیمه کې مشکلات رانشي یا انسانان تلف نشي، نو روسیه راځي د دې ترمنځ یو فیصله کوي، د نیمګړي رول لوبوي او د دې دواړو ترمنځ صلح کوي. دلته که عقل ته وګورې، عقلا چې دا د ریالیستانو په اساس باندې مادتاً روسیې د کومه ګټه پیدا نه شوه، خو ولې معنوي یا سافټ پاور ورته پیدا شو یا دا ګټه یې ترلاسه کړله. نو اصلا ریالیستان وایي چې ته هر کار چې کوې باید ته عقل نه کار واخلې او مادي ګټه باید ترلاسه کړې. خو دا څوک چې په انتقاد کې دی وایي چې نه، کله کله ایرریشنالټي هېوادونه فیصلې هم کوي، لکه وروسته لکه مخکې چې ما ته مثال درکړ. او اووم انتقاد دا چې دوی وایي چې په نړیوال سیستم کې همکاري نشته. وړاندې مې درته ویلې چې ریالیستان په نړیوال سیستم کې همکاري نه مني او دوی وایي چې په نړیوال سیستم چې دا یو بېنظمي ده او حاکم قدرت نشته چې څوک کنټرول کړي، نو دا همکاري هیڅ امکان نه لري. نو هر هېواد باید کوشش وکړي چې قدرت زیات کړي تر څو خپل ځان په خپله خوندي وساتي. خو هغه څوک چې په دوی باندې انتقاد کوي هغه وایي چې نه، په نړیوال سیستم کې همکاري شتون لري، نړیوال سازمانونه دي، همدارنګه مؤسسات دي، څومره شرکتونه دي، مختلف هېوادونو سره همکاري کېږي، مختلفو هېوادونو مشکلات هغه اورېدل کېږي، په هغه باندې بحث کېږي. نو دوی چې دا په نړیوال سیستم کې بیخي همکاري نه مني او څوک چې په انتقاد کې وایي چې نه، همکاري شته ده، خو ریالیستان یې نګلیټ کوي یا نظر انداز کوي.
اتم انتقاد دوی لکه وړاندې مې چې درته ویلې دوی هغه ریلستان چې په نړیوال سیسټم کې چې کوم انسټیټیوشنز دي یا کوم سازمانونه وي ادارې دي هغه نه مني او دوی وایي چې په نړیوال سیسټم کې تنها چې ده هغه هېوادونه چې دي لوبغاړي دي او همغې چې دي دغه د نړیوال سیسټم مهمې فیصلې کوي خپلې پالیسیانې جوړوي نورو هېوادونو سره اړیکې نیسي نو دغه ادارات چې دي یا سازمانونه دي ملل متحد او نور سازمانونه دي دا دومره رول نه لري او دا باید ډېر د بحث لاندې ونه نیول شي او بالاخره inadequate in addressing global challenges. Critics claims that realism is ill suited to address contemporary global challenges like climate change, transformation of crime, transitional crime and pandemics. یعنی دوی باندې انتقاد لري چې ریلستان صرف قدرت باندې بحث کوي او قدرت یې زیات کا او ځان حاکم کا په نړیوال سیسټم کې او در حال کې هغه چیلنجونه هغه نړیوال چیلنجونه چې ټولې نړۍ ته متوجه دي هغې باندې هېڅ بحث نه کوي مثلا دغه د اقلیم د نړیوال اقلیم د بدلون مسله په دې باندې بحث نه کوي همدارنګه په نړیوالو جرایمو باندې بحث نه کوي همدارنګه هغه نړیوال امراض دي چې لکه اوس دغه کورونا شوله چې تېره شوله په دې باندې بحث نه کوي یعنې هر هغه څه چې مثلا نړیوال سیسټم ته متوجه وي خطر یې په هغه باندې بحث نه کوي بلکې دوی صرف چې په یو سټیټ باندې بحث کوي او هغه سټیټ باید څرنګه وکولی شي په نورو سټیټ یا هېوادونو باندې حاکم واوسیږي